السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم د الله تبارک و تعالی کلام دی چې د ټولو انسانیت لپاره هدایت او رحمت دی۔ د دې هر آیات کې جوور اسرار او معنی انغښتي دي او د دې آیاتونو تلاوت او ذکر سره روحاني برکتونه ترلاسه کیږي۔ په اسلام کې ذکر، اذکار او دعاګانو ته خاص مقام حاصل دی۔ نفلی عبادتونه، اوراد، وظایف او دعاګانې د حاجتونو پوره کېدو وسیله ده، خو شرط دا دی چې دا ټول د سنت مطابق په اخلاص، نیت او کامل یقین سره ادا شي۔ وظیفه عموما هغه عمل ته وایي چې د یو خاص مقصد دپاره په ټاکلې شوي شمیره د قرآن آیاتونه یا کلمات ولوستلی شي۔ دا عمل د صالحینو طریقه پاتې شوې ده او د الله تعالی د خپلو بندگانو دعاګانې قبلوي، خو دا باید په یاد ولرو چې هیڅ وظیفه جادو یا خرافات نه دي، بلکې دا د ذکر الهی یو طریقه ده او پکې باید له هر ډول شرکی عقایدو نه ځان وساتو۔ هر وظیفه او عمل باید د شریعت په حدودو کې وشي او پکې هیڅ ډول شرک شامل نه وي۔ د وظیفې مقصد باید یوازې د الله رضا او د هغه مرسته وي، نه نمایش او نه صرف د دنیا ګټه۔ که څوک ناروغي یا ستونزو لري نو طبي علاج مه پرېږدئ، دعا او علاج دواړه یوځای کیدی شي۔ دا وظیفه د فرض یا سنت عبادتونو بدله نه ده، بلکې نفلی عبادت دی۔ د مونځ او د نورو فرایضو پابندي ضروری ده۔ نو موږ د قرآن کریم د یو ډیر مقدس او طاقتور آیات په اړه خبره کوو۔ آیات دا دی: ایاک نعبد و ایاک نستعین، د سوره فاتحې 4 نمبر آیات دی۔ دا آیات نه یوازې د مونځ لازمی برخه او حصه ده، بلکې یو داسې عظیم وظیفه هم ده چې د الله تعالی د بندگانو دپاره د رحمت خزانه ګرځولې شوې ده۔ که تاسو د ژوند ستونزو، د حاجتونو پوره کېدو یا د روحاني سکون په لټنه کې یئ، نو دا آیات ستاسو دپاره دی۔ موږ د دې آیات تفسیر، فضیلتونه او د وظیفې طریقه په تفصیل سره بیانو۔ سوره فاتحه د قرآن اولنی سورت دی چې ورته القرآن او 7 مثانی هم ویل کېږي۔ دا آیات د الله تعالی سره مستقیم خطاب دی، یعنی نیغ خطاب دی، چې معنی دا ده موږ یوازې ستا عبادت کوو او یوازې د تا نه مرسته او مدد غواړو۔ دا آیات د الله تعالی وحدانیت او په هغه مکمل توکل اعلان دی۔ په حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل سوره فاتحه د هر مرض شفا ده۔ دا آیات عبادت او د الله نه د مرستې غوښتلو بنیاد دی چې د توحید اصل ګڼل کېږي۔ د دین بزرگانو فرمایلی دي چې دا آیات انسان د شرک څخه بچ کوي او الله ته رجوع درس ورکوي۔ علامه طبری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې دا آیات بنده عاجزی او د الله په وړاندې مکمل تسلیموي او د هغې اظهار کوي۔ که تاسو دا آیات هر ورځ ولولئ نو ستاسو ژوند به د الله په رحمت کې گیر شي او د الله رحمت په تاسو وورېږي۔ نو راځئ چې د دې آیات معنی واورو۔ ایاک یوازې تا نه، نعبدو یعنی منګه عبادت کوو، یعنی زمونږ ټول عبادتونه یوازې د الله دپاره دي، د بل هیڅ چا دپاره نه دي۔ و ایاک نستعین یعنی یوازې د تا نه مرسته او مدد غواړو۔ دا موږ ته ښیي چې هر ستونزه، هر پریشانی، هر حاجت
یوازې د الله نه غواړئ او الله ته وړاندې کوئ. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایلی دي چې دا آیات اطاعت او په ټولو چارو کې د الله څخه د مرستې غوښتلو تعلیم ورکوي. تفسیر کې دا هم راغلی دي چې دا آیات د رکوع او د سجدې ترتیب ته اشاره کوي چې عبادت نه مخکې د الله نه مرسته غوښتل کېږي. دا آیات موږ ته درس راکوي چې د دنیا په هر ستونزه کې الله ته رجوع کوئ، نه مخلوق ته. دا د توحید بنیاد دی او انسان د شرک نه ساتي. که تاسو دا آیات په فهم سره ولولئ نو ستاسو په منځ کې به خشوع پیدا شي. اوس راځو د دې آیات د وظیفې فضیلتونو ته. د دین بزرگان او روحاني علما وینا دا ده د دې آیات وظیفه ډیره طاقتوره ده. دا وظیفه ناممکن ممکن ګرځوي. ستاسو حاجت، نوکری، واده یا صحت وي، دا آیات د الله رحمت راکاږي. د ژوند ستونزې لکه مالی مشکلات، دښمني، کورني اختلافات ختموي. دا آیات زړه ته سکون ورکوي، خفګان او پریشانی ختموي، توحید مضبوطوي او جادو، جناتو او د بدو اثراتو نه د انسان حفاظت کوي. او د روزانه لوستلو سره صحت ښه کېږي، په کور کې برکت راځي. دا آیات د انسان ژوند بدلوي. یاد ولرئ ټول فضیلتونه د الله په یقین او اخلاص پورې تړلي دي. که تاسو دا وظیفه په پابندۍ سره وکړه نو په څو ورځو کې به بدلون محسوس کړئ. د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده: اودس وکړئ او قبلې ته مخامخ کینئ. 11 ځله درود شریف ووایئ. آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 تر 314 ځله سحر او ماښام ولولئ. په پوره توجه سره خپل حاجات په زړه کې به تصور کړئ. آخر کې 11 ځله درود شریف او دعا به وکړي. دا عمل 11 21 او 41 ورځې جاری وساتئ. دویمه طریقه هم دا ده: د حاجت نیت سره 2 رکعات نفل مونځ وکړئ. په اولنی رکعت کې کله چې دی آیات ته ورسیږي دا آیات 300 تر 2000 ځلو پورې تکرار کړئ. که ولاړ نشي ودرېدې نو په ناستې ولوله. په دویم رکعت کې هم دا عمل وکړئ. آخر کې 11 ځله استغفار، 11 ځله درود او لږ تر لږه 11 منټه دا دعا وکړئ. دا عمل څو ورځې یا څو میاشتې جاری وساتئ. دا وظیفه په اخلاص سره وکړئ. په بې یقینۍ مه کوئ. که پریشانی زیاته شي نو مه یریږئ. دا عمل اثر دی. ښځې د حیض په ورځو کې دا عمل مه کوئ. حلال او پاک ژوند اختیار کړئ. د لمونځ پابندي لازمي ده. که طبي ستونزې وي ډاکټر ته رجوع وکړئ. دا وظیفه روحاني مرسته او مدد دی. محترمو عزتمندو، دا د ایاک نعبد و ایاک نستعین مقدس وظیفه. که تاسو دا عمل وکړئ نو ان شاء الله ستاسو ژوند به بدل شي.